السلام علیکم ورحمت الله. د نړیوال صحي سازمان راپور په مطابق هر کال 8 میلیونه خلک خپل ژوند د سګرټ څکلو له وجې له لاسه ورکوي، او تنها په امریکا کې د 15 لکو څخه ډیر زیات خلک خپل ژوند له لاسه ورکوي، او په نورو هیوادونو کې هم چنان. سګرټ څکل انسان شیطان په ځان مسلطوي. شیطان انسان ته وایي چې کله تشویش کې، کله مشکلات لري، کله ستونزې لري، هر څه چې لري نو سګرټ ته پناه ویسه. تاسو وګورئ هغه ورونه چې سګرټ څکي په ډیرو ځایونو کې هغوی ناست دي، یا یو غمګین ځای د دوی خوښیږي، یا تیارې د دوی خوښیږي چې هلته کیني سګرټ او چرس او هر څه چې کوي هغه وڅکي. نو سګرټ څکل نه تنها چې تاسو ته، بلکې هغه خلک چې ستاسو شاوخوا کې ژوند کوي، ستاسو کورنۍ ته هم ډیر زیات تاوان رسوي. ځکه چې کله تاسو سګرټ څکئ نو دا دود دننه ځي، او بیرته چې دا دود تاسو وباسئ د کې میکروبونه او بکټریا راځي، او بل کس چې ستاسو څنګ کې ناست وي هغوی دا تنفسوي. تاسو مختلف مرضونه مشکلات پیدا کوي. په کال کې په بیلیونونو ډالر په ده مصرفوي چې خلک تر څو د سګرټ څخه لرې شي. نور هیوادونو کې سګرټ ډیر زیات قیمته دي. هغه ورونه چې په اروپا او نور هیوادونو کې اوسیږي هغوی پوهیږي چې سګرټ څومره زیات قیمته دي. دا ستاسو لپاره تباهي ده، ځکه چې تاسو خپلې پیسې بې ځایه مصرفوئ. نو الله تعالی په سوره بقره کې فرمایي چې تاسو خپل ځانونه خپل لاس هلاکت او کندو ته مه غورځوئ. یعنې تاسو خپله دا یو ډول ځان وژنه ده چې انسان یې کوي. نوي تحقیقونه دا وایي چې په اوسط ډول هغه کس چې سګرټ څکي او هغه کس چې سګرټ نه څکي 10 کاله فرق دی. یعنې څوک چې سګرټ څکي 10 کاله مخکې د هغه نه مړ کېږي. نو دا یو ډول څه شی شو؟ ځان وژنه شوه. تاسو خپل ځان ته، خپل وجود ته، شاوخوا مسلمانانو ته، خپل کورنۍ ته خپل په لاس ضرر رسوئ. په هغه افغانۍ، هغه پیسې چې تاسو په سګرټو مصرفوئ. ډیر زیات داسې ورونه دي په اروپا کې چې ما خپله لیدلي وو. هغوی وایي چې په میاشت کې 15,000 تر 10,000 افغانۍ ته چې واړی دوی مصرف کړي په سګرټ باندې. نو آیا 10,000 افغانۍ دلته د 3 یا 2 کورنیو مصرف دی؟ تاسو فکر وکړئ 15 کاله 6 کاله به تاسو څومره اقتصادي زیان لیدلی. یعنې 50,000 1 لک 2 لک افغانۍ به تاسو تاوان لیدلی. هم تاسو ته اقتصادي تاوان دی، هم تاسو ته صحي تاوان رسوي، او هم نورو مسلمانانو ته هم ضرر رسیږي. نو انشاءالله په بله ویډیو کې زه په ده بحث کوم چې تاسو څنګه کولی شئ سګرټ پرېږدئ، او موږ ته څه کول پکار دي او دولت ته څه کول پکار دي. السلام علیکم ورحمت الله.